الله ولې موږ اسلامي نظام نه راکړي یلا موږ اسلامي نظام ته راکا الله موږ دې يهودانو سوارو دې ذلتونو نه بچکا پسې بچکی ولې زموږ په ذهن کې اوس دا سوال راځي چې الله عز وجل په دې دنیا کې الله عز وجل په دې مملکتونو باندې زموږ استادو تسلط کله راولي څو اخراجي دغه د پاره تقریبا 15 امور ذکر کړی دي انسان چې کله دغه 15 اسباب د خپل عمل کې راولي اې دې نتیجه به دی چې رب العالمین بدل په دې ملک باندې په دې دنیا باندې اسلامي نظام اسلامي قانون د قران او سنت غوښتل قانون ور نصیب کی په دې 15 کارونه کې اولنې کار کوم یو دی عقیدة التوحید توحید په قدان دي چې دوه درې اعمال وکا چې جامعه کې مشهور دي او قبر له سجده مکو بس دا توحید دي کزمنګ د کاروبار پختنه سوګي چې څه صورت حال دی هر څه پټه ولاړ دي د زمیدار نه پختنه وکړه څه صورت حال دی هر څه پټه ولاړ دي د بل چانه پختنه وکړه چې هغه د دین والا سن لوي یره بالکل حالات سنگین دي درند دي او هغه دی ودادي په دې توحید باندې الله عز وجل اچرته موږ د خپل اسمه کرا نصیب نکي فهم چې په دې دنیا کې الله عز وجل موږ تاسو له اسلامي قانون راکې هغه په هغه ټیم کې چې موږ روان شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تر دې پورې چې به تور مثال موږ کله خپل استعمالوم د پیغمبر غوندي کې وختوي ګمنځو ام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوندي او که ضرورت پوره کول لزو ام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت موافق چیرته سندرغاړي یا سندرغاړي مړ کیږي دغه ټول هغه غانې بجانې موږ معلومه لري چې دومره سندري دي په ټول عمر کې ویلې دي په دومره کال کې دا پیدا شولا او په دومره ځایونو کې پروګرامونو کې برخه واخسته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث داغه د سنت حق مسائل موږ نه دي معلوم دریم اساسي بنیادی سبب چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په روان شو ارمان چې موږ صحابه پیژندلې دې وجنه قران کې الله عز وجل دې چې شان ذکر کړي المفلحون دا کامیاب انسانان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا ویلي ما انا علیه واصحابي اهل سنت والجماعت معنا درې ګروپونه به جوړیږي دا ټول امت په دې کې به دا دوه د اور ولا جوړیږي یو به د جنت ولا ما انا علیه واصحابي چې کوم باندې زروانم او زما صحابه کرام روان دي څلورم العلم کبه گاڑی کې موږ ناشو ک مجلس کې موږ ناشو ک جنازه کې موږ ناشتو ک ولیمه کې موږ ناشتو ک بجرګه کې موږ ناشتو کم اس کم د دې علم د قران او سنت عصمت د خلکو په دې ژوند کې موږ وردن نه کو رب العالمین به موږ له نظام راکړي بنظم التوبه توبه استل گناهونه پر خودل توبه دي ته ویل کېږي چې انسان نکم جرم او ګناه چې هغه پر ځړ کې پېمانه شي څومره ته پېمانه پر حسد توبه دي ته ویل کېږي چې د انسان نکم جرم او ګناه چې هغه په خپل باندې وایي استغفر الله څومره کرته استغفر الله ویل دا شپږم اساسي بنیادی تزکیه النفس د ځان صفای کیسه اخلاق پیدا کوله الله عز وجل فرمایي چې قد افلح یقینا کامیاب دی جنت لبر داخله دو ولی من هغه څوک چې د خپل ځان تزکیه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل پیغمبر جوړیږي په اول 3 کالو کې دار ارقم کې د خپل ملګرو تزکیه وکړه خراب عادتونه ته لري کول او که عادتونه اغله خودل حسد مکوي دروغ موي ګناهونه مکوي دا کار وکي دا وکي دا وکي اوم فصل پسې نه روانېدل د مالونو پسې نه روانېدل چې دغه په مقابل کې جهاد پاتې کړی شي چې وسره کېنی په خامک د څه غټ جهادونه کول هغه د الله قبول کی اوس د غواګانو په خدمت کې ورولګې دي د موټر په خرید او فروخت کې ورولګې دي د زمکو په جنجالونو کې ورولګې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ له تنبیه راکړه چې امام ابو داوود ذکر کړی دی 2850 نمبر باندې چې د دې غواګانو په روانېدل دې پسونو په روانېدل او د دې تجارتونو په چې هغه غیر شرعي روانېدل الله عز وجل مستاسو ګره عظمت هغه دشمن د زړه نه وباسي ذلیل بشي تر څو پر چې خپل دین له بیرته راونه ګرځيږي اتم کله بل الله موږ په دې دنیا باندې قانون او نظام راکړي چې کله به تور مثال موږ بدعت پر خودو نه هم استعدادي مادي دینه د شپه جمعه کې دعا کو چې الله پلانې کامیاب کا اسلامي نظام راواله الله عز وجل فرمایي واعد لهم امر کړي چې اے مسلمانانو تاسو تیار کړئ د دې دشمنانو لپاره څومره مچ طاقت او قوت سمانه حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسلم نه غشره واخستو گزار ورمانیو کې به د شوچت کې ویل چې قوت رمه د وشتل
قوت رمي د وشتلو قوت رمي د وشتلو اسلام په دې کې څومره سخت خبره کړي چې اول د جهاد کړي رمي دې زده کړي او بیا د نه زیاده وتی ابن عثیمین په هغه مقام کې خپل تفسیر کې هدایت په تشریح کې لیکي وی یو په دې طاقت او قوت کې دا دی چې سړی د کافر د سیاست نه ځان خبردار کړي چې دا مار پر څه پروګرام جوړي ما څنګه ګیري زمونږ د نوجوانان څنګه راګیري د زنانو لپاره څنګه جال خور کړي د قانون لپاره څنګه جال خور کړي د اخلاقو د خرابېدو لپاره څنګه جال خور کړي دي په دغه سیاست د دشمن باندې ځان پیاول کله چې ضرورت راغی دغه غو شکل جوړ کاغذ یې ځان ورسوا تر څو پر خپل هدف لته پکې ورسیږي به تور مثال ګیره تورول په دین د اسلام کې نشته امام البانی رحمه الله په دې کې 3 احادیث ذکر کړي دي خو لیکن مجموعه ټوټل لستی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانان په جنت به مونږ ګوري خو یو سړی مجاهد دی مسلمان دی هغه اوس غواړي چې د خپل ګیره تور کی د بریتان ببر کی څو په دشمن باندې التروب راولي یا دغه په شکل باندې ځان جوړ کی التزام ورورسي دی لوي قوت دغه دی آیات کې مراد دی لسم چې المستقبل للاسلام انت زمانه د مسلمانانو ده ټیک د مشکلات پیراله مشکلات به پیرازي خود شي وسط او پر خبر باندې الله عز وجل راولي چې په دې ټول دنیا باندې الله عز وجل اسلامي نظام راولي دولسم د اسلامي حکومت دراتګ لپاره دولسم سبب توحید الکلمه د مسلمانانو یو خپل یو خبره د اداري یو خبره ام هاني یو چاله امن ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ امن ورکړي زینب یو چاله امن ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې موږ امن ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان په شان د جسد واحد چې سر درد کوي ټول بدن شکایت کوي زما او تر مسلمانانو څه صورت حال دی دیار لسم عدم الركون الى الدنيا دنیا لنه مایل کېدل نو دنیا له میلان نه کوي دنیا میلان دا دی یو طرف قران او سنت دی او بل طرف دنیا پرستی ده ته هغه ترجیح ورکړه قران او سنت پرې کو ته دنیا پرستی اگر که محراب او منبر کې ولې نه ناس سوار لسم التحلي بالصفات المؤمنين چې کله موږ د مؤمنانو صفات په ځان کې پیدا کړو او پین لسم اخره هغه اخلاص په ځان کې پیدا کول ان تنصر الله عز وجل فرمایي چې اول به تنصرت راځي کله کله ډیر انسانانی د شپې چې کله سملي بري شریکی بستر بل کې سملي یا الله ومال مرد شهادت راکا او اسلام لغلبا الله عز وجل د منافقانو بارک فرمایي ولو ارادوا الخروج کدی خلکو چرته اراده لرله د جهاد د وتلو نو دوی به څه کړي وي هغه د لپاره به اسباب برابر کړي وي بستر کې وراتل